افغانان خو ځان ته ډېر هوښیار وي، ډېر پوه دي، په سیاست هم پوهېږي. القاعدې د وجې نه افغانستان چې کوم د 20 کلن جنګ ته لاړه، اوس دوی بیا په هغه لاره باندې ځي. نو دې سره به څه ده خو چېرې د امام مهدي لشکر د امام مودي دغه له لاړه نو چې کوم ځای کې د مفادو خبر راشي نو دوی شریعت اخلي، چې کوم ځای کې په شریعت کې مسله راځي بیا وطنیت. امیر المؤمنین ته دې خوا چې کوم مؤمن وجنې نه هغه دشمن دی او هغه غاړه چې دی نه د دوست دی. امیر خان متقي چې دغه ته لاړو نه بیا لاړه دیوبند ته. نو دیوبند په هندوستان کې د هندو ریاست حکومت په مخ کې جون کوي، ښه ټیک ټاک جون کوي. د مولانا فضل الرحمن خلاف چې دومره غټه غټه کنځلې کېږي، دا کس ته چې شریعت په لار کې ټول نه غټ خان جوړ شوی دی، په هغه باندې خودکشي ولې کېږي، هغه چا صاحب پوله پټۍ شریک دی. متقي صاحب هلته کې ولې دا دومره انټي پاکستان لاړه دا خبرې وکړه؟ که ته وایې چې نه دا مجبوري ده نو موږ دا مجبوري پوهېږو، نو د هغې دپاره ما ته ووایي چې مجبوري ده. نو بیا امیر المؤمنین چې کوم دی شیخ هبت الله صاحب بالکل خاموش دی چې زمونږ انتهایی نفرت دی. که په دې څو خفه کېږي د دوی چې په بیرون دنیا کې ګرځېدل نو د چا په پاسپورټو ګرځېدل، د دې نه زیات لکه سپورټ نورسي چې زه بار بار چغې وایم چې دا د پاکستان ډېره غټه غلطي وه چې دی وایي چې هغه طرف ته چې کم کس دی نو دا خو مجاهد دی، خو دې طرف ته چې کم کس دی دا دهشتګرد. 20 سال انډیا سپانسر پروپاګاندا وه. ټوله چې په افغانستان کې حکمرانه ده هغوی خو وایي چې زمونږ دغه سیاست چې کوم دی دا خو د الله تعالی طرفه مونږ ته یو ماموریت دی. پته نه لګي دا خبره به مناسب وي او که نه، خو یقین وکړه لکه اوس هم داسې ځای نشته چې هلته سر عام که دې ځای نه په ترخم خلک لاړ شي او هغه ځای نه په چمن او په تپتان واپس راځي. دا څه ډرامه ده؟ که یو سړی اربپتي دی او که یو سړی سوال پسې روان دی، دا ماجر دی، دا افغاني. زه یم چې دا بارډرو ته مکمل څنګه چې تاجکستان دی، څنګه ترکمنستان دی، ازبکستان دی یا ایران دی، په کار نه ده چې هم دا بارډر چې دی دا هم دقه شانتې چې کوم دی دوی یو قسم له ده وایي چې یاره سیلي کې یاره دا پاسبل نه ده، دا پاسبل نه ده. بارډر لکه په کار خو دا ده، خو اوس ګوره همغه خبره ته چې بیا زمونږ دا خبره چې 40 کاله مهمان نوازی شو بس کنه وشو ختم نو نشته پالیسی، یو پالیسی زمون نشته. زمون هم مسله د ازه چې تاسو ته چې نېشنل نریټیو یا نېشنل یو داسې پالیسی چې هغه ون پالیسی وي او هغه دغه پالیسی د ترخم بارډر نه واخله تر د تپتان بارډر د پاره، دا نه چې په ترخم کې یو پالیسی وي، په چمن کې بل پالیسی وي، په تپتان کې بل پالیسی وي، په انګور اډه کې بل پالیسی وي. نو کوم ګورو زمونږ دا مسلې دي. بل دا بارډر چې کوم دی دا غټ بارډر دی، نو که په دې باندې هر لس فټ کې ته یو فوجي ودرې که نه نو تب جا کې خو پاسبل نه ده. ټیک شوه. نو موږ خو دا وایو چې ګاونډي ته کله هم د ګاونډي دا تا سره چایس نشته چې ته ګاونډي په چایس والی، دا زمونږ په دغه کې راغلي. نو زما په خیال په دې باندې پاکستان له اوس سنجیدګۍ سره دا پکار دی چې دوی یو نیشنل ډایلاګ وکړي او یو ورځ یو نکي او اوپن ډایلاګ وکړي او په دې باندې ټول خلک کښېني که څه داسې حقایق په هغې د پریزنټیشن ورکړي شي چې دا دغه دي. خو زمونږ دلته کې تقسیم دی که نه، تقسیم دی، پښتون نېشنلیسټ، بلوچ نېشنلیسټ، بیا سنټرلیسټ، بیا مذهبي. زه دا وایم چې دا مسله ښه دی کې دویم سټیک هولډر چې دی هغه ایکسپارټ هغه قبایلي خلک چې دی هغه دی کې مین سټیک هولډر دی، هغه هم تقسیم شو. اوس لکه مطلب دا چې یار زمونږ حالت دی حد ته رالو چې د پریشانۍ او د خفګان خبره خو دا چې په تا باندې بیرون ملک حمله کړي او دلته کې بروره روډونه بلاکي وي به چې زه پکې خپل احتجاج کوم. یعنې سوچ پکار دی. ما بیګا په فیسبوک هم لیکلي و چې یاره د تشدد خو ګوره موږ په یو ټیم کې په یو څیز باندې هم قایل نه یو، خو لیکن یو څیز هم یو حد وي، یو طریقې کار وي، په تا باندې بیرون مظاهره له سیاسي مظاهره ده، سیاسي مظاهره ده، د یو سیاسي جماعت مظاهره ده او په داسې ټایم کې دا چې په تا باندې د بیرون نه حمله شوې، ته لاشونه اوچتې، بل طرف نه چې کوم دی نو ته لګیا یې حملې کې په تا کېږي. په دې دوران کې پکې چې کوم دی نو غوڼ ملک ته بند کړی. نو موږ دې حد ته را رسېدلي یو. د دې وجې نه چې دې زما په ذهن کې، زما په سوچ کې د دې امیجیټ حل دا پکار دی چې ون بارډر پالیسی پکار ده، چې ترخم باندې څه پکار دی چې هغه څومره کراس پوینټ دی په هر هغه ځای دی هغه پکار وي. دویم نمبر دا چې کوم نېشنلیسټ ګوندونه دي، پارټۍ دي، د هغوی سره د یو
دغه اوپن ډسکشن وشي د کمرې د ننه ټیک شو یو بل سره د اوپن ډیبیټ کی ډایلاګ دیو کی او په دې باندې کنسنسس ډیولپ کی چې کول څه پکار دي. دریم نمبر دا دی چې قبایلی ضلع چې دي کنه د هغه مشران چې دي هغه په اعتماد کې غشتل پکار دي چې هغه په دې باندې کلیر وي چې زما په خپل ریاست نه هر څومره ګیلی وي خو چې بیرونی په ما باندې کله راځي نو زه بداوي سپورټ نکوم او دغه رنګ په دې کې چې کم دی نو زمونږ د خیبر پښتونخوا د حکومت هم ډېر غټ لاس دی چې هغوی په دې باندې یو عام کین یو دغه کې یو پریس ریلیز یو پریس کانفرنس یو معاهده یو څه دغه کې چې روډ لکه خپل منځ کې خو خفګانونه ډېر زیات دي خو آیا بیرونی طاقت چې کله په موږ باندې راځي نو د هغوی خلاف په موږ یو نه یو نو هغوی سره په دې باندې انبورډ اخیستل غواړي او بل انټرنیشنلی چې دی نو زما په خیال لکه سعودي سره زموږ معاهده ده قطر سره زمونږ ښه تعلق ترکیې سره زمونږ ښه تعلق دی پکار دا ده چې دا خلک چې دي دوی سره لکه ګوره د غزه دغه ته وګوره اول اخر هغوی رالل ټیبل ټاپ خو خبره ته کومه دي که نه اوس دا ته د یو داسې ریاست سره به ته انګیجمنټ کوي چې هغه نارمل ریاست دي یو ټوله چې په افغانستان کې حکمرانه ده هغوی نه د خپلو خلکو پروا ساتي دا ستاسو څنګه وجداني مې نه زیات آبادي په کور کې نه ولې اوس هغه ورځ یو ښځې ویلو وي په اخره کې کیدای شي دوی په مونږ باندې وایي چېرې ښځې به خبرې هم نه کوي لکه دونه پورې بس دې ته خبره پاتې ده چې په ښځو چې په ښځې به دغه نه کوي لکه پردې د اواز عورت دی او د اواز به پکې یو ګوره داسې یو ټوله چې کومه ده په هغې ملک باندې چې هغوی د خپلو خلکو خیال نه ساتي نو تاسو څه وایي د سعودي هغوی خو وایي چې زمونږ دغه سیاست چې کوم دی دا خو د الله تعالی طرفه مونږ ته یو ماموریت دی یو دغه دی مونږ هغه کار کوو نو داسې خلکو سره به څنګه انګیجمنټ کوي یا خو تاسو ته ما وایي چې ګوره د تاجکستان بهترینه پالیسي ده شوټ آن سایټ آرډر هو از آن د بارډر نه برازي بس یو دغه دی پکې ایران والا پالیسي ده ترکمنستان والا ده مونږ ولې چونکې چنانچې دا زما رور دی او دا زما دا دی او په دې کې مونږ پریوځو حقیقت دا دی چې ما خو تاسو ته وویل چې زمونږ خپل دا مسله چې زمونږ ون بارډر پالیسي نشته زه پته نه لګي دا خبره به مناسب وي او که نه خو یقین وکړه لکه اوس هم داسې ځای نشته چې هلته سر عام خلک ځي راځي بلکل خو ما ته هم دې پته ده چې دا نو ته ما ته ووایه چې سر عام ځي راځي او څوک دي او څوک لاړل د دې څه پته لګي د دې څه ډیټا شته د دې څه دغه شته انټیلیجنس شته دی نو ته به څنګه وایې چې په تورخم ته یو سړی نه پرېږدي خو په بل ځای باندې ازاد هغه راځي هغه څوک دی څنګه راځي نه دلته کې دا شی دا به تورو جامو والا به ولاړي سپینو جامو والا به ولاړي ځکه خو چې یو د چا د بارډر کار دی سره په هغه به ولاړي امیګریشن والا بالکل د امیګریشن نه علاوه دلته کې چې کوم دی بارډر مونږ کاغذ مونږ د سکیورټي ادارو بعضې خلک دی د سورس اف انکم دی لکه د دې دپاره بیا به د دې شي نه به راوځې د دې نه به راوځې لکه د سلیکټیو هغه ورځ دغه وی سلیکټیو حب الوطني به نه وي بالکل همداسې ده مین خو ګورم دا پکار چې بارډر دی نو بس بارډر پکار دی مونږ خو دا وایو چې بارډر دی نو بس بارډر پکار دی دا کیسې نور ختمول پکار دي ټیک شو نمبر 1 دویم نمبر دا چې د مهاجرینو حواله سره د افغان امیګرنټ حواله سره ستا یو پالیسی پکار ده او باسه نو باسه دا څه کیسه ده چې ته یاره دسمبر شو د دسمبر نه مارچ شو د مارچ نه بیا اپریل شو د اپریل نه بیا چې کوم دی نو اکتوبر شو دا یو خبره ته یقین وکړه دې ځای نه په تورخم خلک لاړ شي او هغه ځای نه په چمن او په تپتان واپس راځي دا څه ډرامه ده او څوک ځي ته هغه کس لګي چې نوره بس هغه دلته هم څه نشته ولته هم څه نشته هغه خطا دی که یو سړی اربپتي دی او که یو سړی سوال پسې روان دی دا مهاجر دی دا افغاني دی د ده دپاره یو پالیسي پکار ده او یو ځل چې کوم دی نو یو کال نه 2 کاله ټایم ولا ورکړه خو لکه ون ټایم او ون پالیسي جوړه کړه چې دا به ځي نو موږ خپله په دې کې کنفیوز یو د دې وجې نه خو پاکستان دې حد ته راورسېد چې دومره نقصان یې اوچت کړه چې والم خورو او خپل خلک هم چې کوم دی نو اختلاف ساتي او بدنام هم نو زمونږ د ملک چې کوم دی روزانه په بنیاد باندې موږ سره ایویډنس دي موږ سره چې کوم دی نو بلا دنیا ثبوتونه دوی ته څو ځله پیښ شو خو لیکن دا ټو سیزونه ایټ ا ټایم پکار دي تاسو یو بل خبر دا اوس پاکستان چې کوم دی فائنل دا دغه د یوز اف فورس انډسکریمینیټ یوز اف فورس ها یوز اف فورس موږ زه بالکل په حق کې نه یوز اف فورس لکه هغوی جارحیتو که خود ټیک ټاک جواب ورته میلاو شو اټس اوکې
دینه بعد دا خو لکه دغه دا جنگ خو چې کوم دی نو دا خو نه ختمېدونکی بس هغوی مو وایي چې ختم موږ مو وایي چې ختم مونږ خو لا نه دي ویلی خو نیکسټ ټایم دا به تر کمې موږ کوو او د دې څه ګارنټي ده چې لکه بیا به نه کېږي نو خبره دا ده چې پورس خو یو ایس استعمال کوو پورس دغه په هغې باندې هغه زمونږ اگر چې لکه موږ دا وایو چې د یو ایس او د پاکستان په پورس کې د ځمکې او د اسمان فرق دی پوه شو یو هغه چې تا سره د کلیوال دښمني وي یو هغه چې پنجاب کې ته دغه که نو پنجاب کې یا پسند کې ته یو سړي سره وار ټاکولو کې نه چې تا پسې علاقې ته راځي او بیا هغه ته پته هم نه لګي چې دی خپل دی دی پردی دی کم ځای کور دی کم اجره ده کم دغه دی خو لیکن چې تا سره ګاونډ په ګاونډ دیوال په دیوال دی یو سړي د هغې نه هغه ته ستا هر یو شی معلوم دی چې دی کم ځای کینی پاسي د چا سره تعلق دی نو دا د ډیره واضح چې د پاکستان مسله دا د هغه خلکو نه ډیره جدا ده کتلی احمد ضیا مسعود چې کوم د احمد شاه مسعود صاحب ورو وایس پریزیډنټ هم پاتې شو یو آرټیکل لیکلو ما هغه کته هغه چې د بدقسمتۍ ته ګوره چې د نن مونږ 15 کاله مخکې د افغانستان باندې جنگ مسلط شو صرف د یو کس د وجه نه چې هغه نه ورکو نو امریکا را بمباري په وکړه وی 15 کاله پس ماغه افغانستان دی یو پاکستان په بمباري وکړه یا حمله وکړه هغه دا خبر وکړه صرف د دې د وجه نه چې دا کسان دی هغه مونږ د غوي د پاره نو تر کومه پورې افغانان خو ځان ته ډېر هوښیار وي ډېر پوه دي په سیاست هم پوهېږي په مذهب باندې ډېر پوه دي لکه افغانیت وطن سره مینه نو دا دوی څنګه کوي چې هر بار چې کوم دی لکه هغه القاعدې د وجه نه افغانستان چې کوم دی 20 کلن جنگ ته لاړ او په ملیون افغانانو زورلی شو تباه شو ملک اوس دی بیا په هغه لاره باندې ځي نو دې سره بس دا خو ګوره دا افغانستان دا وایي چې ځان ته ډېر هوښیار وایي خو ځان ته هوښیار وایي خلک ورته هوښیار وایي که نه وایي دا خو اصلي خبره خو دغه ده هوښیار سړی هغه دی چې هغه خپل ملت خپل قوم دا د تباهۍ نه د مرګ جواک نه بچ کړي دا هوښیار سړی دا هوښیار سړی ګڼل کېږي نه چې هر چاته پتون وایي او وایي چې راځه چې ګورو دا بالکل هوښیار دویم خبره ګوره د شریعت تاسو وکړه که نه دې ټیم کې د ټولو نه غټ چیلنج چې دی د امارت اسلامي دپاره هغه شریعت او وطنیت شریعت د دوی د انډرسټینډینګ مطابق وطنیت نه مني شریعت چې دی یو مسلمان دی هغه چې کم دنیا ګوټ کې دی نه هغه مسلمان دی نو مکه خلک چې بل رضا د خپل افغانیانو په مقابل کې د سیټل ګورنمنت په مقابل کې هغوی پته راله نو دلته زمونږ مذهبي خلکو هم جشن مناوه چې یاره شهزادې راللو شهزادې ټکي به ورته استعمالو ټیک شوه هغه خلک نن لکه دې حده پورې کنفیوژن دی چې یعنی زمونږ د عام مذهبي خلک اوس هم دا ګڼي چې یاره دا د امام مهدي چې کم لشکر دی هغه به د خراسان نه د افغانستان نه اوچتېږي نه هسې بله چا په فیسبوک کې یو لطیفه ټایپ لیکلې خو معنه خو یې ډېره وه چې یاره د امام مهدي لشکر د امام مودي امام مودي دغه له لاړو نو تو څه ګوره لکه دلته کې مطلب دا دی همغه خلک دي نن د پاکستان خلاف چې د هغوی لاشونه ورځېږي نو آیا پاکستانیان هغې ته په څه نظر باندې ګوري ټیک شوه دا ډېر غټ کنفیوژن دی دوی دپاره چې دوی وطنیت اخلي او که دوی شریعت اخلي چې کم ځای کې د مفادو خبر راشي نو دوی شریعت اخلي چې کم ځای کې په شریعت کې مسله راځي بیا وطنیت بیا افغان ملت نو دا ګوره په دغه باندې په اسامه باندې چې دوی ځان دغه که نه خو په شریعت او په اسلامیت او په دغه کې څه باندې په وطنیت کو دغه افغانستان سره څه کار دغه افغانستان سره وزید خپل ملک ته ولې خپل ملک ته یې خو هلته کې خبره د شریعت و د ملت اسلامي وه لکه ګوره امیر المؤمنین ټایټل ته وګوره نو بیا چې دې ته دې خوا چې کوم مؤمن وجنې نه هغه دشمن دی او هغه غاړه چې دی نه د دوست دی او که نه ته افغانیت کې ته وطنیت کې نو بیا په هغه بنیاد باندې خبره کې نو دا ډېر غټ کنفیوژن دی زمونږ د مذهبي خلکو دپاره ټیک شوه لکه ګوره پرون امیر خان متقي چې دغه ته لاړو نه بیا لاړه دیوبند ته نو دلته کې یو آرټیکل ولیکلی شو چې د حقانی بچی هغه خپل مادرې دغه ته نو بیا ګوره ته نو دیوبند په هندوستان کې
د هندو ریاست حکومت په مخ کې جون کوي خ ټیک ټاک جون کوي او د خپل وطن د پاره خ فایټ هم کوي پاکستان سره خدغم کوي دا او تولیو د خو دهشتګرد وي د دې نظام ډیسون کړو وي د ډیسون کړو نو هغه خو بیا ستاسو لپاره ماډل دی نه هغه ستاسو لپاره ماډل نه دی هغه خو هغه سړی دی چې د پاکستان د علماو نه د دې ټیم کې د افغان د علماو ګیله څه ده هغه ګیله هم دا ده چې تاسو د پاکستان د سټیټ خلاف چې د امریکای دغه تاسو جهاد نه کوئ تاسو پیغام پاکستان غونډه ډاکومېنټس باندې دسخط وکړئ تاسو د جهاد په لار کې رکاوټ جوړ کړئ د مولانا فضل الرحمن خلاف چې دومره غټه کنسل کیږي نو خو د دې وجنه کې چې دا غسړې چې جهاد په لار کې ټول غټ رکاوټ د جمهوریت غونډه کوپری نظام په باندې خودکشي ولې کی هغه چا سره پوله پټي شریک دي کله چې نه مال والے خو دې وجنه چې دا کست چې شریعت په لار کې ټول غټ خان جوړ شوی بیا پفستا فایټر چې دی ته په خپل ویب اپ د ریکارډ چې زه ټي ټي پی زکه نشم سمبالولې چې ټي ټي پی زما د پاره مسله جوړ زما کسان وسره لاندې خپل رونه غني خپل لغې غني نو الته بیا کراس بارډر یعنی بیا ته چې کم دینو د ګلوبل جهاد قائل بیا ته د ګلوبل جهاد قائل ته دا مجاهد رور دی چې په پاکستان کې کاروي کوي نو بیا ته په دیوبند کې چې هغه بالکل چې کم دینو پاکستان ته دشمن یو اسلامي ملک دی دشمن یو تاسو سره مغه د یو بل سټیټ په دغه سره خبره کوي او بیا هغه دیوبند چې د هغه مشر شیخ الهند رحمت الله علیه په 1919 کې د مالټې د جیل نکله واپس رالو ناغه اعلان وی چې یاره مسلح جدوجہد د شریعت لپاره د دور کې پاسبل نه دی نو دیوبند جمعیت علماء هند د پلیټ فارم نه د پارلیمنت او د اوټو او د جمهوریت لار چوناو کړه نو بیا الغه ستاره پر څنګه لیډر دی استاده پر څنګه دغه نو دا مذهبي کنفیوژن دی زمون خلک په دې باندې نه پويږي چې ترسو دا شیزونه کلیر شوی نوی موږ به د مسلو سره مخامخ یو زمون په وطن کې دا ته چې دا متکسه بل ته کې ولې دا دومره انټي پاکستان لاړه دا خبره وکړه خو خبره دا دومره خو ماته استوي چې لکه کتو ګوري نو یو واتس اپ گروپ کې د افغانستان د قطر ترجمان من سره دی هغه وی چې را کتاسو دا وای ګور دا د لن سټیټمنټ چې افغانستان چې دی دا یو آزاد ریاست وي نو بیا د تر حق حاصل دی چې چا څه خبره کوي نو من هم دا وایو چې دا یو ډېر خشته خبره ده خو خبره ده چې بیا دقه پاکستان چې امریکای سره خپل دغه کوي اتحاد کوي نو بیا تاسو په ولې تکلیف وو بیا په تاسو ولې تکلیف بیا د اغه د وجنه په پاکستان کې دا دومره ګروپ ولې تشکیل شو چې نه پوره په پاکستان باندې د بارود او دغه کوي خو بس بیا امریکای سره خپل یو دغه او آزاد ملک چې چا سره تعلق ساتنو ساته دي بیا تاسو په دې خبره باندې ولې تکلیف وو دویمه خبره ده کته وای چې نه دا مجبوری ده نو موږ دا مجبوری پیګو نو دا غیر د پارما ته وی چې مجبوری ده نو بیا ستا تر بورستا یو خاندان د ستا به تر زوی سره نم لګي خو شته یو پردي سړي سره د دې حد پورې چې ستا د تر زوی چې کم دی هغه په ډون کیږي په دغه کیږي نه بخا مخسته غریوان تلاسه شي دا خو انډرستود ته بس تعلق سره دا امیر المؤمنین چې کم دی شیخ هبت الله صاحب بالکل خاموش دی په دې حواله سره ما خو بیان یاده سي دغه څه تاسو نظر تیر شي دا غي دوه درې وجې دي یو وجه خدا دا چې خودي دنه د دوی په منځ کې مختلف فکرونه موجود دي د ټي ټي پی چې کوم بنیادی مسله ده یقین او کا په دې مسلې کې د قندار باوجود د دې چې ډومیننٹ ګروپ قندار دی امیر سے په قندار کې ناسوي داغه حکم چې دی هغه قول اخر وي خدا اوی په ټي ټي پی کې دومره غټه دلچسپي نشته څومره چې د خوست پکتیکا او پکتیا او د دې ریجن د حقانی نتورک ده هغه خپل دا غړي چې دا مسله چې نو دا مونږ ته یو جوړه شوی دی یو درد سر دی دویم نمبر دا چې امیر همیش یو نوی یو دغه کریټ کول غواړي ا دې وجه منظر عام ته ناراضي که سره عام هغه یو بیان ورکونه هغه کرزما یو را چې دغه او نه د دې وجه خپل منظر عام ته په دغه کې ناراضي او درېمه وجه دا ده چې د هغه ماته توي چې کله ګوره دا انټرنیشنل پریشر یا دا خبره چې برشي چې افغان سرزمین دوها اګریمنت کې باقاعده دوی لیکلي چې زموږ سرزمین به د چا خلاف
نه استعمالیږي نو هغه خو بیا استعمالیږي نو پای کې د امیر سټیټمنټ چې دی اوس کو یا د پاکستان خلاف بیا خو د ګروپ ته مکمل تقویت ملاویږي او کاغه د پاکستان په فیور کې نو بیا د غوی د پاره چې کم دنو درد سر جوړیږي او دوی ته مسلې جوړیږي د وجنه زما خپل سوچ او فکر دا دی چې د دې دوه دریو سيزونو د وجنه بل ملګری چې دی حقانیان یې هم خاموشي اختیار کړ په دې ما خو تاسو ته وی چې د پاکستان د افغانستان چې دا کوم مسله ده داسې مسله په دې اوپن دغه کله هم نشی راتلی ځکه چې بیا خو دوه خبرې دښمنی کې نو خو بیا کولاو کوه نو بس ما خو ته وی چې د افغانستان پاکستان مسله دا ده چې دا چې کلم کې نو منګه خپل بیسیو مجلسونو کې کینو دا شروع د دې ځنه کې چې منګه رونه یو منګه همسایه یو منګه دایو او ناګنه په مجلس په ترخوالي باندې لاړ شي نو دا زمونږ مصیبت د تاجکستان او د ازبکستان او د دې ملکونو مثال ورکه او بس هغه خو یو پالیسی د جنبت زما رور او کار سه خپل کار کوازه خپل کار کوم ستا خپل کار د ما خپل کار من یو ځکه کې بيخي داسې رونه شو لکه بس منګو یو مور پلار راوړي رونه یو او ناګنه چې کله دغه شي نو بیا دومره نفرت چې هغه په دې سړی به تاسو دونه نفرت نه کوي څومره چې موږ یو بس حقیقت دا دی چې زمونږ انتهایی نفرت ته کو بده سو خپکیږي او دا خو حقیقت ته خدای د دې طرف نه دی هغه مدني سے آرټیکل لیکلو چې د دې طرف په دوه خدای طرف نه ډیر زیات دا طرف نه نفرت ډیر زیات دی او دا دې طرف نه موږ د داسې یو سړی ته بدل تخلق ملو شي وسم د افغان په دې حالاتو کې تم لګي صوبام لګیا د افغانستان په فیور کې دوی دی وو کې کنه دوی کې دی یو کس تاسو روزي خبره ده د تاسو خوستو دا خو د حقانیان والا کې دي کنه دا حقانیان خو د پاکستان پاستر بوایز او تو کوسو لکه زټیک د کنداریان او خدا خود دوی خو پاکستان کې خوړلې د اسکلې د بارکو کې کورو وزیرستان کې کورو پیښور کې کورو کې دي شي وسمي دا د پاکستان څه مجبوری ده لکه وس سراج حقانی خلیفہ صاحب دیبم داونه وی چیرې نو پاکستان لنه دي پکار چیرې نه فزنه تسل ساتي دا خلک نه نو حقیقت دا دی چې دا خو منګه تاغه نقصانونه راکړي په افغانستان کې یو مسله وشو چې کله د پاکستان توقعات دا و چې دا خلک منګه انټرنل سمره دوی سپورټ کړي دا غي ایویډنس یا هغه سره عام پاکستان کلم نه دی اون کړي نن دې دویم دا د انکار کوي نو پاکستان صرف د پروسټیشن او د خپګان او د غل چې یار تاسو ما دومره دغه کړو ټیک شو او لکه ښکارا بارال ته یو حکومت او منګه دوی سپورټ کول نه منګه نه انټرنیشنلی اون کول شو او نه اوس اون کول شو اس یو ایو او ویم په دې او هغه د اغي مزه اخلي چې لکه بس مطلب دا اوس خو څه چلو دا خو پر د حقانیان مقبري دلته دي مدرسې دلته دي کور دلته کې دي کاغذونو سره په جب کې دي زه ټیک شو او د پلان نه راوخله تر اوسه زه دا نه وایم دا سپورټ ګوره یار دی واسه د دوی چې په بیرون دنیا کې ګرځیدل نو د چا په پاسپورتو ګرځیدل د دې نه زیات لکه سپورټ نو سی ته د خپل میشن د پاره چې په بیرونی دنیا کې ګرځیدي او استاد هغه کو ډیورینګ د 20 ایئر وار نو پاکستان په پاسپورت ګرځیدلی یا پاکستان په سینای سی باندې ګرځیدلی د پاکستان په سپورټ ګرځیدلی دي هم ته ته چې اوس خواږي سره د دې خبره سره نشته یو زمونږ حکومت ته زما په خیال باندې پاکستان یو د دوی نړۍ زیات توقعات ساتل او هغه هم دغه غلطي و چې زه بار چغې وام چې دا د پاکستان ډېره غټه غلطي و چې دی و چې هغه طرف ته چې کم کس دی نو دا خو مجاهد دی خو دې طرف ته چې کم کس دی دا دهشتګرد دی او دا ګراوند دی په خپل باندې ګوري چې دغه دوانه الته یو ځای لګیا دي څنګه باغه سبا وي چې دا دهشتګرد دی دا هغه نریټیو وایس چې دی نو دا یو ډېره غټه غلطي و دویم نمبر دا خبره وا چې پاکستان دا غنل چې دوی راشي نو زمنګ به 100% مسلې حل شي چې هغه شانته نشو نو پاکستان پروسټیشن زیات شو یا د پاکستان مطالبات زیات شو چې پاکستان مطالبات زیات شو او منل نه نو خفګان ته خبره لاړه دریم نمبر اهم خبره دا چې څومره په افغانستان باندې ملو شوی مرګرو سره یا په پویګم الته کې 20 سال انډیا سپانسر پروپاګاندا او سټیټ سپانسر پروپاګاندا مو دا و چې په افغانستان کې څومره مسلې دي یا دهشتګردي ده یا خدي یا بد دي یا د ریاست خلاف دي نو دا پاکستان کوي
نو الته د بچی په ذهن کې دا پروپاګاندا وا دا سوچ دا فکر پروان چړاو شو چې پاکستان د وجه نه سټیبلیټي نشته دی په افغانستان کې. نو شکل دوی رالل نو طالبانو خود د غون افغانستان نمائندګي واغښته چې موږ د غونډ افغانستان واحد نماینده حکومت یو. نو په دوی باندې د خلکو یو پریشر رالو چې تاسو د پاکستان خلک دا تاسو چې د دلته اشرف غنی ولېګه د کابل روان شو دا دغه شو د پاکستان په سپورټ او دغه تاسو پاکستان دلته راوسته. نو په دوی باندې لوکل پریشر جوړ شو او دوی سه دا یو غم پیدا شو چې نه موږ د پاکستان خلک نه یو موږ خپل یو سټرګل کړی دی او د شریعت لپاره او د امریکای له شکست لپاره او د دې وطن د ازادۍ لپاره په دې دوه قصو کې دوی گیر شو. نو د پاکستانی سپورټرانو یا داوی د نمائندګانو د علاقارو نه ځان د کو د پاره دوی دا اکثر عام او نکړې شو چې پاکستان زمونږ یو برادر ملک ته موږ سره په دې جهاد کې یا په دې کاروایی کې یا انټي امریکن سټرګل کې زمونږ چې کم د حصدارو دا خبره دوی سرکاري سطح باندې اون نکړې شو. نو اغه د وجنا دا نقصان شو چې کله زمونږ یو وحدتدار لاړ او غالته کې یو تصویر او یو ویډیو وایرل شو نو اغه مهر ثبوت ک په دې خلکو باندې چې تاسو خو پاکستان والا راوسته. نو د هغه پروپاګاندا د سوشل میډیا پریشر د مانج کولو ادوی نشو مانج کولو په خوا چې دوی راغلي دومره سوشل میډیا ونه نو دې پیرې له داسې کارو شو چې پاکستانی یو کسر به دوی په خیر مو کو یا به مطلب به کورسای پرې خو دا یا بی عزت ورکو نو رور داغه یو کریکټر اساسینیشن به شروع شو او پس به یو لوی دنه په دغه کې چې وګور نن هغه اصل مالک راغلی او هغه سره نن دا چلو کاغه چلو کوم تاسو ته دا خبرو کوم چې باقاعده ډایرکټیو جاری شو د امیر د طرف نه چې کستا د پاکستان نه یو عالم استاد هم راشي کنه خو ته اوس یې وزیر نو ته خپل کورسه هغه ته نه پرېږدي ځکه چې هغه خپل کورسه پر خو دلته به کوم د په سوشل میډیا باندې یو غوبل جوړ شو. نو د دوی سوچ دا چې پاکستان نه موږ له یو ټایم راکې چې موږ اول دا مینج کو چې یاره موږ د پاکستان خلک نه یو د خپل قوم ته دا ثبوت او دلیل ورکو. اوس خو ته پته ولګی دا کنه اوس خو نه دی کنه نو اوس نه دی ناغه د وجنه دښمنی جوړه شو ځکه چې پاکستان چې دوی کله پاکستان به هغه طریقې سره انکور نشي دا زمنګ پارټنر دی نو الټر ټي ټي پی دغه تیز شوي چې یاره دلته شریعت نه پېسو غلطم شریعت نه پېسو او په لور دغه باندې چې کم دنو 40-60% افغاني فایټر چې دی هغه رااله ټي ټي پی سره مرګري شو دلته شریعت راول. نو دغه شو دریم نمبر چې کم دی یو اهم وجه بل زما ذهن کې وخه مې اوسوت چې د دې سوسي زونو د وجنه د امارت اسلامي د هغه د داعش فیکټرو داعش الته د دوی پراتلو سره یو نریټیو بیلډ کړه او هغه دا وا چې دا د اګریمنت په شکل کې راغلي هغه خلکو چوټي شو او نوې خلک راغلي دوم دا وی خلک دي. نو الته کې د دې نریټیو د وجنا بلا دنیا خلک داعش ته لاړ او ریکروټمنټ شروع شو. نو دوی چې بیا په داعش باندې کریک ډاون شروع کو نو د خپل خلک د پاکستان خلاف د دین نشو منې کوله ولی چې دوی منې کول نو د الته د عام سړي د کامن پرسن دومره دغه نشته د ګلوبل جهاد حقیقت دا ز بار دا خبره کوم د سره خلک من په کنزلم کوي ویناګانم کوي خو 60 چې ډېر کم یادوم 60 نه 70% فایټر چې دی په افغانستان کې دا وی منټالیټي دا چې په ټوله دنیا باندې شریعت راوستل غواړي 60 نه 70%. تاسو دا یقینو کې د یو علاقې گورنر دا خبره ما ته وکړه چې امیر المؤمنین موږ د جهاد نه منې کړی یو کنن ما ته غوي چې یو کروڑ یا یو ارب خدای مې دې کې نه غلط دومره پیسې راکنو ته بهر د جهاد لو اجازت ته ویزه وته بیګاله برابرو موضوع سبازم دا خبره اګنور کول زما په خیال دا ځان له دوکور کول دی حقیقت دا دی چې هغوی په پاکستان کې دا کم تحریک شروع دی د هغوی جهاد وي د خپل ملاتړ غني نو دوی خلاف دوی سخت قسم څنګه چې تاسو وی چې دغه سنوم د پروفیسور ابراهیم صاحب وی نو دا بالکل یو حقیقت ته دوی سختی وکړه د خپل خلک ته نزي داعش او د دوی خلاف کیږي چې دا خو د واقعي د جهاد خلاف دي دوی خو به چې
ټول دنیا کې کیسه روانه نو دا کیسه چې دا ډیره زیاته کمپلیکیټډ خبره پاکستان له دا پورټ یور اون هاوس ان آرډر بالکل خپل بارډر سکیور کول پکار دي خپل خلک په خبره قائل کول پکار دي چې خپل ریاست زمونږ به انټرنل خفګان می زمونږ به انټرنل ایشوز هم وي خو زمونږ د فارن پالیسی چې دا فارن پالیسی وي زما په خیال د بهترین حل چې دی هغه دا دی او دویم نمبر چې دی نو انټرنل او ایکسټرنل ډایلاګ که تاسو دا وایي چې یاره دوی دنیا نه پیژني او ریکګنایز نه دي یا یو داسې ګروپ ته چې عوام هم خپلو د هغې په قصه کې هم نه دي خو خپل اوس افغانستان ریپرزینټ کوي نو که قطر دی که سعودي دی هغوی له په دې کې یو رول ادا کول پکار دي په دې مسله باندې کېناستل پکار دي چې یار تاسو د ټي ټي پي داسې یو حل راوباسئ چې د پاکستان د مفاد خلاف نه وي په دې باندې ډایلاګ پکار لکه د غزه او د حماس مسلې دا لګیا دي حل کیږي نو د پاکستان او دا خو نو پکار دی چې پاکستان په دې کې یو کردار ډیپلوماټیکلی دغه کې په دې سره شرم نه پکا ځکه چې دا جنگ د دې مسلې حل نه سونه به کو کم ټیمه پورې به کو او ما ته وی چې پوسیبل نه د افغانستان د پاکستان د جنگ چې د کنه ته چې څوک دی اکثر زمونږ د پنجاب ولا مرګري چې په دې کمیټه تجزیه کړي خطر کوئی خلک غلطي زمونږ ته خلک وای مونږ یار د تاسو د حقایقو پته ځکه دا ایشو ډیره بدل issue. This is a totally different issue. That totally different issue. That international rule regulation باندې ته تنشي کړی دا هم ته دا localize قبایل په ذریعہ سره بکې په دې قبایلی مذهبي دغه سره نور چې څومره تکي هغه بغلطيږي هغه به د فائدې فزا نقصان ډېر مننه thank you very much تامیر جان د ډیټیل سره خبرې وکړلې او ان شاء الله بیا به ملاوي کو دا خبره روانه جاری به ساتو او الله دې مخکې خیر پېښ امين